سلامونه قدمونه، د وخت مو بخیر. په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو په ملي اپلیکیشن کې ځانته اکونټ جوړ کړو؟ نو له هر څه نه مخکې به لاړ شئ لومړی پلی سټور ته. په پلی سټور یا هم اپ سټور کې به ولیکئ میلي، ټول په غټو حرفو باندې. چې کله مو دا ولیکل دغه تاسو وینئ ما سره تیار ډاونلوډ ده، نو تاسو هم ځان ته ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو نو بیا به لاړ شئ میلي اپلیکیشن ته. میلي اپلیکیشن کې تاسو لاندې اکونټ ګورئ، اکونټ باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته ساین ان باندې به کلیک وکړئ. چې په ساین ان باندې مو کلیک وکړو را به صحیح ساین ان ویت ایمیل سلش یوزر آی ډي. دلته په ایمیل سلش یوزر آی ډي کې به تاسو د اپلیکیشن نمبر ورکړئ. زه خپل اپلیکیشن نمبر ورکوم. چې کله مو اپلیکیشن نمبر ورکړئ دلته به په پاسورډ پروجیکټ کې به سټوډنټ آی ډي ورکړئ. زه هم خپل سټوډنټ آی ډي ورکوم. ساین ان باندې به کلیک وکړئ. چې ساین ان باندې مو کلیک وکړئ نو ستاسو په ملي اپلیکیشن کې به ستاسو خپل اکاونټ جوړ شي. دلته به راسئ بیا په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، مای میلي اکاونټ. دا مو چې اوکې کړو نو دلته ستاسو مکمل معلومات به ذخیره شوي وي. اټینډنس، کلاس ټایم ټیبل، ریزلټ، ریکویسټ، اگزام ټایم ټیبل، هر څه معلومات شته. نو راځو له ټول نه مخکې اول خپله اټینډنس یا هم حاضري ګورو. تاسو حاضري کتلی شئ. زه په ویژن 2 کلاس کې 20 ورځې حاضر وم، 4 غیر حاضرۍ مې درلودلې. نو دا هم ستاسو حاضري. نو بیا راځو کلاس ټایم ټیبل ته. د موږ او تاسو ویژن 2 چې ده له صالح محمد ټیچر سره ده. روم نمبر 19 خپل سیم کې به یو. نو مارننګ شفت کې ده، البته د سهار لخوا ده. نو دلته تاسو کتلی شئ چې آینده کتاب مو له کوم استاد سره ده. بیا راځو ریزلټ ته. ریزلټ باندې مو کلیک وکړو. دلته ریکارډ کې تاسو کوم امتحانونه چې ورکړي دي ټول کتلی شئ. زه اوس تاسو ته ښیم سټارټر کې دغه ما 4 اتیا د رایټینګ ټیسټ دي، 10 د هوم ورک دي. فلوئنسي په سټارټر کې نه وه، ټوټل 4 نوي نمرې وې، ګریډ A او پوزیشن 1. همدارنګه تاسو بیا کتلی شئ ویژن 1 کې زما ټولې نمرې چې وي 9 اتیا وې. فلوئنسي ټیسټ البته د ټاپک 21 دي، هوم ورک 10 دي او رایټینګ ټیسټ چې دي 58 نمرې دي. تاسو دلته خپل پوزیشن هم کتلی شئ. نو دلته ریکویسټ تاسو کولی شئ. پیمنټ ډیټیلز دې ګوره تاسو کتلی شئ. پیمنټ ډیټیلز ته چې کله راغی دا چې موږ ته لیکلي دي ویژن 2 د ویژن 2 اماونټ چې ده 1312 افغانۍ اشاریه 15 دغومره ده. او دلته ګوره تاسو ریکارډ کتلی شئ. د سټارټر ګوره موږ 1400 افغانۍ وي. بیا راځو د ویژن 1 1320 دي او د ویژن 2 چې دي 1312 افغانۍ. البته دا له 15% ډسکاونټ سره دغومره دي. نو تاسو دلته خپله زیات شیان پکې کتلی شئ. خپل مکمل معلومات مو دلته ذخیره شوي. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ.